رب العالمین باغلا پا جنت کی او عالیشان محل جوڑ کی جماعتون چیدی ان المساجد بیوت اللہ ان المساجد بیوت اللہ جماعتون دا اللہ کورون دی او اسم لمن پختان جماعت تا دا اللہ کور وی دا اللہ دا کور دا مقصد نده چه اللہ پاکی اسیگی انسان تا خو چې د کور نسبتو چې د هغې مطلب دا دی چې د انسان پکې اوسېږي الله په جوماتونو کې اوسېږي نه خدا د شرافت او د قدر او د عزت په بنیاد الله ته نسبت کېږي بیت الله کعبه مبارکه ته بیت الله وي د الله کور نو الله خو پکې اوسېږي نه خدا د عزت ته وجې نه او د شرافت تا وجن او د عظمت او د لویه د وجن الله ته نسبت کیږي نو جماعتونه د الله کورونه دي د الله عبادت خانې دي مسلمان پکې د الله عبادت کوي ظاهره خبره ده چې کله انسان د الله د عبادت لپاره عبادت خانه جوړوي چې د الله عبادت پکې وشي د الله بندگی پکې وشي الله ته پکې مونږ شي دا ډېره لویه د برکت او د سعادت خبره ده دا الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې په مخ د ځمکه د جوماتونو تعداد ډېر زیات دی د هر یو ملت او د هر یو قوم عبادت خانه شته د هندوانو ځان د عبادت خانه د مندر ورته وایي د عیسایانو ځان له عبادت خانه د ګرجه ورته وایي د مسلمانانو ځان له عبادت خانه د جومات ورته وایي خو په مخ د ځمکه د ټولو کافرانو د عبادت خانونو د مسلمانانو عبادت خانې زیاتې دي زموږ د مخکې اقوام متحده یو فهرست شایع کړی چې عبادت خانې څونه دي ناغي لیکلی چې په مخ د ځمکه 2 کروڑه او 15 یا عبادت خانې دي د ټولو خلکو لکه د مسلمانانو د کافرانو 2 کروڑه او 15 یا عبادت خانې دي دا خو هغوی چې کوم حساب کړي دي لکه زموږ جوماتونه شمېرلي دي ناغي هغه شمېرلي دي چې کوم هغوی ورته رسېدلي دي او زموږ خو داسې جوماتونه هم شته دی چې هغه په غرونو کې دي په باندو کې د هغوی ته اقوام متحده والا کوم ځای رسي نو 2 کروڑه او 15 یا لاکه هغوی تعداد لیکلی دی د عبادت خانو 1 کروڑ او 15 یا لاکه 1 کروڑ او 15 یا لاکه په دې کې هغوی جوماتونه لیکلي دي چې په ټوله دنیا کې 1 کروڑ او 2 لکه جوماتونه دي 18 لاکه پکې د هندوانو مندرونه دي هندوان چې پکې د بوتانو عبادت کوي یا د گوتم بدھ عبادت پکې کېږي 18 لاکه او 50 لاکه پکې د عیسایانو ګرجې دي نو دا 1 کروڑ او 2 لکه جوماتونه او 18 لاکه مندرونه 1 کروڑ 6 لکه شو او 50 لکه د عیسایانو ګرجې 1 کروڑ او یا لکه شو او دا 15 لکه د نورو قومونو عبادت خانې دي لکه د یهودیانو شوي یا د مجوسیانو شوي آتشکدې یا د نورو قومونو نو تاسو اندازه ولګوئ چې جوماتونه څومره ډېر دي عیسایان په مخ د ځمکه څومره ډېر دي برطانیه شوه امریکا شوه فرانس شو دارنګې په افریقا کې د دنیا حکومتونه دي نو د هغوی 50 لکه ګرجې دي او زمونږ جوماتونه د هغوی د شمېر مطابق 1 کروڑ او 2 لکه دي دا د هغوی شمېر ما درته ووایي چې دا شمېر کم دی لکه د مسلمانانو هغوی خپلې ګرجې شمارلي چې لکه هغه په مخصوصو ځایونو کې او زمونږ د جوماتونو شمېر د هغوی اوس هم کم حساب کړی دی لکه زمونږ خو چې کم دی د مسلمان 2-3 کورې نو ورسره جومات دي په غرونو کې جوماتونه شته په باندو کې شته په میرو کې شته په شورګرو کې شته دې ټولو ته خو اقوام متحده نه دی رسېدلی زما په خپله اندازه د مسلمانانو د جوماتونو تعداد دا به انشاءالله چې 2 کروڑو ته نږدې وي او کم به
پټولو کې غټ 3 جماعت دي لوی جماعتونه د رقبې په لحاظ خشته خو ډېر زیات شته خو لوی جماعتونه لومبي لوی جماعت په مخ د ځمکه د مکې مکرمې جماعت چې هغې ته مسجد الحرام وای مسجد حرام د مکې مکرمې د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره چې کوم جماعت دی د دې نه لوی جماعت په مخ د ځمکه بل نشته منځ کې بیت الله مبارک دی او پچیته کې بیت الله شریف دی جوړ ځمکه کې دا بیت الله شریف چې په کومه ځمکه کې دی ته وادي وایي مونږ ورته خوړ وایو داسې خوړ نه چې اوبه پکې بیږي خو چې کله به سیلاب راغی یو طرف ته همتې غرونه دي د غرونو لویه سلسله ده بل طرف ته همتې د غرونو لویه سلسله ده دا هغه تنعیم نه د جرانې د علاقې نه چې به سیلاب راخطا شو نو دا بنیغ د بیت الله چې کوم ځای کې دا جومات دی په دې به تری شو او اکثر بیت الله شریف څو ځله سیلاب کړی دی او بیا جوړ شوی دی نو جوړه ځمکه د بیت الله شریف چې کوم ځای کې آباد دی د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره کولو میدان دی خدای پاک دې مونږ او تاسو ته وښودلی چت پې نشته کولو میدان هغې ته زمونږ په عربی کې مطاف وایي او زمونږ په پښتو کې د طواف ځای ورته وایي چې کوم ځای خلک طواف کوي د دغې میدان نه ګیر چاپېره یو برنډه ده وړه برنډه ده مزېداره دا د ترکو د زمانې برنډه ده ترکیانو جوړه کړې وه او ترکو چې بیا کله حکومت سعودي ته پرېښود دی پې پابندي ولګوله چې تاسو حکومت درته مونږ پرېږدو خو په دې شرط چې زمونږ کوم تعمیرات چې هغې ته به نقصان نه رسوي نو اوس هم د هغه برنډې نه طواف والا ته لږ تکلیف رسي ځکه برنډه اوچته ده په 100 پاونو نو طواف والا اکثر دوو ځایونو کې رش جوړېږي یو حجر اسود طرف ته او بل میزاب رحمت طرف ته خو هغه معاهده د ترکو سره داسې شوې ده چې زمونږ برنډې به نه نړوي نو هغې به له ګوتې نه وړي نو وړه برنډه ده تقریبا یو 5-6 صفه پکې راځي دا برنډه د ترکو د زمانې ده ډېر چاپېره واړه واړه ګمبتونه دي پې د پاسه پې مونږ نه کېږي ګمبتونه دي د هغې برنډې نه شاته بله یو غټه برنډه جوړه ده سلطان عبدالعزیز دا اوس چې کوم بادشاهان د سعودي دي د دې پلار جوړه کړې وه مضبوطه برنډه په غټو ستنو په غټو پیلرو او د هغې برنډې د پاسه چت دی او د هغې د پاسه بل چت هم دی 3 چته په هغه برنډه د پاسه دي خلک پکې مونځ کوي او دام ګیر چاپېره تو ده لکه داسې طریقه باندې هغې صفونه جوړ کړي دي چې کم سړی م په کر ښودرېږي نو بیت الله شریف ته نیغ په بیت الله شریف ته مخ راځي د بیت الله شریف نه خو بار چې یو سړی مونځ کوي نو طرف ته مونځ کوي که بیت الله ته پوره مخ برابر هم نشي خو چې په جهت د بیت الله مخ مې د کعبې شریفې په لور طرف او جهت ته وایي خو بیت الله شریف ته چې سړی مخامخ ولاړ او مونځ کوي نو عین بیت الله ته به مخي که لږ هم ته بل طرف ته نو بیا مونځ نه کېږي نو هغې هغه صفونو کرښې په داسې اندازه برابر کړي دي چې کم سړی په هغه کرښو پنجې یا پوندې کېږي نو مخامخ بیت الله شریف ته مخ راځي نو دا عبدالعزیز جوړه کړې وه د موجوده بادشاهان دا اوس چې څومره دي د دې پلارو او یو غټه دروازه د جیات طرف ته د هغه په نوم د باب الملک عبدالعزیز د عبدالعزیز بادشاه په نوم یو دروازه شته د صفا مروه طرف ته او باب الفتح ورته وایي باب العمره ورته وایي دا غټې غټې دروازې دي باب بلال او باب جیات دا ټول په هغه د عبدالعزیز بادشاہ چې کوم برنډې جوړې کړې وې دا په هغې کې دي ورپسې بیا د دغه عبدالعزیز وی شاه فهد چې تېر کال وفات شو هغه لږه توسیع وکړه او ډېر خشته اعلی طریقې سره برنډې یې جوړې کړې ناشنا برنډه لویه او چې کومه غټه دروازه د هغې له نوم کېښود د باب الفهد باب الملک فهد په خپل نوم او تیږې پې د پاسه لګولې ده د پرانستې داسې ناشنا حرم یې جوړ کړ د دغه برنډو شاته چې ټول ایئر کنډیشن دی او لاندې چې کومه تېخانې پکې جوړې کړې هغه هم ټول ایئر کنډیشن دي
په دې سخته ګرمۍ کې اوس سخته ګرمي ده په هلته سخته ګرمي ده نو په دې سخته ګرمۍ کې چې سړی د خولو نه جب جوبي په هغه تیخانه کې چې ودرېږي یخني به دې کېږي پکیم پکې شته او د ایر کنډیشن په هر ستن کې سوړي دي څه کې لاندې دي په څه کې بره دي د هغې نه یخه یخه هوا راوځي د سړي پکې یخني کېږي مخکې هم تیخانې وې خو هغې ته ګرمې تیخانې وایي هغې کې یخ ایر کنډیشن نشته صرف پکې دي پکې او دا د چې کومې تیخانې جوړې کړې او د پاسه پې حرم جوړ کړو ډېره زیاته توسیه کړې ده نو هغه ټول ایر کنډیشن دی او ډېر چاپېره بیا کولو میدان دی دغه برنډو باندې دروازې لګېدلې دي او د هغې نه ګیر چاپېره کولو میدان دی هغه میدان کې چې کله مونځګزار ګډ شي نو خلک مونځ کوي یو طرف ته لږ غوندې بازارونه او بلډینګونه نږدې باب العمرې او باب الفتح طرف ته نو پروس کالې په هغه بلډینګونو په نړولو م شروع کړې ده اوس هغه بلډینګونه غټ غټ بلډینګونو ټول یې روان کړل او غر کې لګیا دي دا مشینري او کوشش کوي چې هغه غر ونړی چې د بیت الله شریف دا حرم نورم کولو شي ځکه تاسو اندازه ولګوئ چې د حج پر ورځو کې ټول خلک دلته راجمع کېږي د حج نه 2 ورځې 3 ورځې مخکې او د حج د کېدو نه 2-3 ورځې پس څوک طواف زیارت کوي مدینې منورې هم ټول خلک دلته راشي او کم حاجیان صاحبان چې حج له تلي ټول دلته راشي نو تقریبا سرکاری اعداد و شمار مطابق 50 لکه 80 لکه هغوی یادوي خو دا د کروڑ نه هم زیاتې ځکه د سعودي خلک هم پکې وي هلته چې څوک مزدورۍ او کاروبار له تلي هغه خلک هم پکې وي عمرو له چې څوک تلي او پټ شوي هغه خلک هم پکې وي نه خو د شمېر نه بر نو چې یو جومات کې 1 کروڑ خلک یو وخت کې مونځ کوي د دې نه اندازه ولګوئ چې دا به څومره لوی جومات دی په دې 20 او یو کم 13 شپه په رمضان کې دومره خلک چې بهر ورسره وټلي دي په هغه وټلو کې هم هغې ځایونه جوړ کړي دلته هم خلک ولاړ او چې څومره ګیر چاپېره روډونه او سړکونه دي په هغه روډونو او سړکونو هم خلک ولاړ او ګرمي سختۍ خو خلک د عبادت شوقیان نو 9 بجې 10 بجې ځي او جانمازونه یې خواره کړي چې څوک دننه برنډو کې ځای شي خو ښه پخه او که برنډو کې ځای نه شي نو په هغه بار میدان په هغه نور کې خلکو جانمازونه خواره کړي په انتظار ناست دي د 20 او یو کم 13 شپو د دعاو د تراویح دپاره خلک دروازې د 11 بجو نه ځان له ځای نه نیسي 11 بجې چې جومات ته دننه شو ځای به دې کېږي او چې 11 بجې دروازې دننه نه شو نو بیا درته ځای نه میلاوېږي دومره ګڼئ پکې نو په مخ د ځمکه د ټولو نه لوی جومات چې تقریبا 1 کروڑ خلک پکې په یو وخت په مانځه کې ځایږي 3 چته د لاندې چت د پاسه چت بره 3 چت او 3 چت ته خیجی به خلک څنګه نو عامې پوړی هم شته او متحرکې پوړی ورته وایي اکسلیټر دا خپه پې کېږي نو هغه د بجلی په زور خلک سیږي ته به دلته صرف خپه کېږي هغه پوړی په خپله یو ختمیږي بله جوړېږي یو ختمیږي بله په جوړېږي او په یو منډه به د هغه 2م چت ته ورسوي 3 ته خېږي نو په یو منډه به د هغه 3م چت ته ورسوي دومره سهولت یې جوړ کړی دی دا ټول جومات د قالینونو نه ډک دی اندازه لګوه څونه قالینونه به یې پکې دې ټول جومات کې داسې نشته چې د لوډ سپیکر اواز د چاته ونه رسي هر سړی دا محسوسوي چې زما د غوږ سره لوډ سپیکر لګېدلی زه اکثر ملګرو ته هلته وایم مونږ خو چې لوډ سپیکر برابر او کله قو نارېږي او کله قی نارېږي کله اواز کېږي او کله نه کېږي هلته چې زما په زندګۍ کې د لوډ سپیکر قو یا قی ونه رېده یو شان آواز که امام سره په مطاف کې ولاړی هلته لا خشته آواز که تیخانو کې ولاړی لا یو شان آواز که 3م چت کې او که د جومات نه بار ولاړی یو شان چې امام الله اکبر وی چې هغه سا اخلي هغه هم پکې اوري امام چې سا اخلي که نه د سا آواز به هم پکې اوري دومره اعلی مزیدار نظام ټول جومات د کیمرو نه ډک دا د ټي وي کیمرې پکې په دې ستنو کې لګېدلې دي په دیوالونو کې یو کس داسې نشته چې هغه په جومات کې حرکت کوي او هغوی ته دې نه ښکاري ځان له مشینري ده څوک رواني ونه کړي څوک زیاتې ونه کړي څوک غله ونه کړي څوک ښځې پورې ځان ونه مږي
څوک بې ځایه قدم کېنوي دا ټول حرم د هغې د کیمرو لاندې دی یو اعتبار نه پاتې کېږي ما ته یو خادم خبره کوله زمونږ د وطن یو خادم تلو هغه راته وی دې خادمانو له کارونه ورکړي دلته یې لګولي چې پته یې لګي چې دا خادم د هغې د خپل مخصوص جامې ورکړي شنې جامې چولي وی روان وم په مطاف کې وی کارډ رانه پرېوت مطاف کې چې طواف کېږي په زرګونه خلک تاویږي دغسې یو بل سره جخت وی کارډ رانه پرېوت وی چې پرېوته وی ورپسې ښکته شوم چې دا کارډ اوچتوم خو دومره ټیل و اوره شو چې دیکه راله چا راکړل او هغه کارډ ته مې لاس ونه رسېد بعضې وخت لاس نه شي ښکته کولی سړی غورځېږي بیا کوشش مې وکړه خو کارډ راته میلاو نه شو په هغه جب جوب او عرش کې رانه لاړ وی لاړم هغه خپل افسر له مې درخواست ورکړه چې زما نه کارډ ورک شوی دی ما له بل کارډ جوړ کړي وی هغې وی چې دا موږ نه منو دا تا بل چاله ورکړی دی اکثر د عمرو والا لاړ شي هلته پټ پاتې کېږي نو دا تا چې هغوی له ورکړی دروغ دی وی ما ورته وی چې نه ما نه په مطاف کې پرېوتی دی وی خیر بویه تلم هغه مشیندری له هغه د ټي وي کیمرې چې کوم ځای لګېدلي د هغې مشین نه څه کله رانه پروتی دی په پلانکي ورځ په پلانکي ټیم رانه پروتی دی وی هغه مشین والا رانه تپوس وکړو وی مې چې پلانکي تاریخ او پلانکي ټیم او کوم ځای مطاف وی هغه کیمره میمره باندې کمپیوټر دباو را دباو کړو وی هغه ځای او زما هغه کوټوم پکې راغی او چې کارډ ما نه پرېوځي هغه هم پکې راغی چې زه ورپسې ښکته شم هغه شی هم پکې راغی وی بل ته وی چې ځکه سړی ټیک وی بل کارډ والا جوړ کړې ما وی ګوره قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وجدوا ما عملوا حاضره چې انسان په دنیا کې څه عمل کړي د قیامت پر دقسې مخ په مخ به یې ورته یو شی به د الله نه پټ نه کې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها خدای زما د عملنامه کې علما څه لیکلي شوي دي یو شی پټ نه دی ځمکه به راشي ګوی به ورکړي دا ګناه په ما کړې ده نو نن خو تا ته کمپیوټر هغه ځمکه هر څه ښیي که نه نو چې انسان له الله دومره دماغ ورکړل د الله به څومره علمي ټول حرم د کیمرو نه ډک ته به ورته ګوری کیمره به کله داسې ښکته کېږي کله پورته کېږي کله ښي طرف ته ځي او کله ګس طرف ته ځي چې څوک رواني ونه کړي څوک زیاتې ونه کړي او خفیه ایجنسو والا مختلف قسمه پولیس پکې ګرځي څوک په سپینه جامه کې ګرځي وارلس سټې ورسره تا ته به پته نه لګي څوک د سعودي هغه جامې چا چولې چې هغه د مطوع ورته هغې وایي د هغې علمۍ د هغې په جامو کې ګرځي څوک د پولیس په خپله جامه کې ګرځي یو د یو نه نه دی خبر بل د بل نه نه دی خبر خو که پې شکي شو چې د فلانکي سړي غلا وکړه هغه ځای نه کیمرې والا اطلاع ورکړي چې پلانکي ځای ته ورمنډه که څوک دی دا مخکې سړی دی دا چشمې چې چولي دا تور څادر لاس پکې دي کلکې ونیسي ځان نه به خبر هم نه ونیولې د دنیا پکې نیسي خلک ورته چغې جوړې خلک ورته وایي یاره دا سړی خو نه داسې دی او دا خو برابر دی او دی خو غل نه دی بس مونږ ته یې پرېږدي اوس اوس به مونږ بوزوال ته به ورسره حساب کتاب ګورو او په دې کې هم ګوره غله پکې غلا کوي دې دومره سخت نظام کې زمونږ د عمردو یو ملګري د هغه نه چا جیب والو زه ورسره لاړم پاکستان هاوس ته هلته یو بوډا سپین ږیری سړی ناست و خو ما ته د کراچۍ 40 سیټ معلومېده لکه سوار یې نو خطا او ما ته وایي چې ما نه هم چا جیب والی وی 15,000 ریاله رانه چوکوه او عجیبه دا ده چې بیت الله شریف سره خوا کې په سجده پروتم او سر مې د بیت الله مبارک دیوال سره جنګېدلی یو کش غوندې شو وی شکي شم وی چې سلام مې وکړ او جیب مې وکړ پیسې نه وې ما وی چې د بیت الله د دیوال په خوا کې د نغلو کې دا سپېره به بخنې له کوم خوځي دلته خو چې سړي ګناو کې هلته لاړ شي چې خدایه بل ځای مې ګناه کړی ده او ما معاف کړي نو چې هلته ته د خدای کور د حجر اسود په خوا کې جیب ووایې نو ستا سوچ څه دی چې کوم خوا بخنې له به دی نو په داسې موقعو کې هم خلک لاګانې کوي نو ما یو ټکسي والا نه تپوس وکړو په لاره ورسره روانو مې چې دا خلک دې کې څه غلا کوي هغه وی دا داسې کار کوي موږ ته پته لګېدلې ده وی دې ګوته کې دا ګوته نه دا غمې چې پکې وي وی دې کې دوی څه پترې لګولي او دا ګڼ ملګري وي نو یو ملګري په هغې باندې جیب ووایي د دې روټي خلاصه شوه ویځي بیا بل ته پیسې راوباسي نو هغه بل چې ته راوباسي هغه بل له ورکړي نو که دا لومبۍ ګیر چې هغه سره څه ني که دویم ګیر چې هغه سره هم څه ني که دریم ګیر چې هغه سره نه پتري ونه د پرې کېدو څه سامان وسره داسې منصوبه بندۍ سره وي د بار منکونو نه خلک هم دې غلا له راځي
او یریږي هم نه چې هغې یې ګیر کې فورن ته لاس پرې کوي. نو د حاجیانو او د مسافرو د سهولت دپاره هغوی ځای په ځای کیمرې لګولې دي چې سړی برابر ګرځي. دا جومات ټول د کیمرو نه ډک او دا جومات ټول د زمزم د اوبو نه ډک. دې ځای کې کولرې لګېدلي دي او څه کولرې ګرمې او څه یخې. په چا یې لیکلي غیر مبرد، یعنې دا تازه اوبه دي، یخې نه دي. او چې په کم خط نه هغه یخې دي. اخیستن سره هم کولرې دي، هلته هم کولرې دي. زمونږ دا جومات چې څومره دي دومره اندازه کې 5 شپږ ځایه کولرې لګېدل او کولرو سره ګیلاسونه پراتی. یو طرف ته پاک ګیلاسونه، بل خو استعمال شوي ګیلاسونه، د پلاستیک ګیلاسونه چې کم سړی په ګیلاس اوبوس کی نو هغه دویم طرف ته وغورځوي، په هغې بیا بل څوک اوبه نه څکي. تاسو اندازه لګوئ چې دا لکونه خلک به د ورځې څو ګیلاسه اوبه څکي. یو کس خو به 8 ګیلاسه اوبه څکي که نه، نو د ورځې څومره ګیلاسونه استعمالېږي. خادمان ګرځي چې کم کولر تشي فورا هغې په ځای باندې ډک کولر ایږدي، او ګرځي چې څومره ګیلاسونه استعمال شوي هغه ته فورا لرې کې په کاغذ کې واچي بار وغورځوي او تازه ورته پاک نوي ګیلاسونه ایږدي. د دې ټولو حاجیانو د اوبو انتظام دا په دغه جومات کې موجود دی. غسل خانې پکې دي، یو چتنا 4 چته غسل خانې، استنجا خانې پکې دي، چاردام ځایونه پکې دي. هغې ته هم که څوک د خپو په پوړو کوزېږي او که په هغه بجلی مشین والا په پوړو ورته کوزېږي. منځ پکې څومره لوی ثواب لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیت الله شریف کې څوک یو لمونځ وکړي د هغې الله دومره اجر او ثواب ورکوي لکه بهر چې په خپل کلو کې 100,000 منځونه کړي. دا هغه اسان حساب درته مه ووایي، ځکه زمونږ صاحب د مرقات څه ضربونه ورکړي دي، د هغې ضربونو نه 1 سنکه جوړېږي. دا کوم چې د حضور پاک مبارک د خولې خبره ده، نو د یو مونځ ثواب ستا د دې جومات د منځونو د 100,000 برابر دی. لکه دلته چې 100,000 منځونو کې هلته یو منځ وکړي. او د بیت الله شریف د جومات بیا یو بل خاصیت تیرونو، بل جومات ته چې داخلېږي لاول به تحیت المسجد کې 2 رکعته نفل به کې د جومات د داخلېدو، او هلته تحیت المسجد په دې طواف دی چې ور داخل شي نو که طواف د کولی شو طاقت ته برابر یا د فرض مانځه وخت نو 2 طواف به وکړي. د تحیت المسجد په دې د هغې طواف ولاړ دی، او که طواف ته نه شو کولی بیا به 2 رکعته نفل کې. بل برکت یې ورونو څه دی؟ که یو سړی طواف کوي هغه ته هم ثواب ملاویږي، او که یو سړی طواف نه کوي بیت الله شریف ته هسې ګوري هغه ته هم ثواب ملاویږي. حدیث پاک کې راځي چې روزانه 6 رحمتونه په بیت الله شریف ورېږي. 80 رحمت په هغه چا ورېږي چې څوک ته طواف کوي، 40 رحمت په هغه چا راورېږي چې څوک ورته مونځ کوي، او 20 رحمت په هغه چا ورېږي چې څوک هسې ورته ګوري. نو بعضې ملګري تپوس کې دلته څه عبادت کوو؟ مې دلته بیت الله ته ګوره. هغه عبادت دلته وکړئ چې هغه بل ځای نه ملاویږي. دا نور عبادتونه خو بل ځای ملاویږي، او دا بیت الله ته مخامخ مونځ کول او یا بیت الله ته هسې کتل دا داسې عبادت ته چې دا په بل وطن کې نه ملاویږي. د زمزم کوی دې پکې دومره اوبه ترې روځي چې د حد نه وتېرونو. دا څومره په لکونو حاجیان چې لاړ شي دا هلته هم د اوبه څکي، او هر یو حاجي ځان سره 10 لیټره او 20 لیټره یو ټپکک ورته پاکستان ته هم راوړي. دویم غټ جومات دا په مدینه منوره کې دی، او خپل نوم یې دی مسجد النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام جومات. هغې ته هم خلک مسجد حرام وایي. هم ډېر برکتي جومات تېرونو. د هغې بنیاد په خپله حضور پاک مبارک ښودی دی چې هجرت یې وکړو، قبا کې جومات جوړ کړه مسجد قبا، او بیا مسجد نبوي مبارک ته داخل شو. جومات خو نو د 2 یتیمانانو ځای، داسې اوبه هم پکې ولاړې او زړې کجورې هم پکې وې. نو حضور پاک مبارک وفرمایل چې دا د چا دی؟ 2 یتیمانانو دی. وی دې کې موږ جومات جوړ کړو، د هغې خوښه یې ډېره ښه ده. څه وی پیسې؟ وی موږ یې پیسې نه هلو. هغه یتیمانان چې د چا په پرورش کې هغې مې پیسې نه هلو. نبی علیه السلام وفرمایل وی نه پیسې به یې ورکوو. نو 10 اشرفې د هغې زمانې د هغې ځمکې د قیمت مطابق
لس اشرفی حضرت ابوبکر صدیق ته فرمایل چې دله ورکا، نو دا د حضرت ابوبکر صدیق په پیسو دغه جومات واغېستل شو. د حضور پاک مبارک په زمانه کې هغه جومات پنی مې مرلی تقریبا اندازه پنی مې مرلی ډېر رکوټې جومات پوټینی جومات و رکوټې، او حضور پاک مبارک په خپله پکې خدمت کړی دی. صحابه او نبی علیہ السلام په خپله به خټه راوړله او کچه خښتې د خټې نه جوړې کړې وې، کچه خښتې مې راوړې او کاڼي به یې راول ابه یې پکې لګول او یو ښایسته مزېدار ښکلي جومات یې جوړ کړ او هغې کې هم لوی اجر او ثواب دی. یو حدیث کې راځي چې څوک په مدینې شریفې په جومات کې لمونځ وکړي یو په زر برابر دی، او په ابن ماجه کې بل حدیث دی هغې کې راځي چې 50,000 الله پاک اجر ورکوي. دلته 50,000 لمونځونه وکړي او د مدینې منورې په جومات کې یو لمونځ وکړي نو رب العالمین د هغه یو د دې 50,000 یو برابر ثواب ورکوي. بل حدیث پاک کې راځي په طبرانی شریف کې مشته او په نورو کتابونو کې علما لیکي چې دا صحیح حدیث دی. د دې زمانې هلته یو محدث دی هغه پکې څه خبرې کوي، خو زمونږ چې څومره غټ محدثین د تیرو زمانو دی هغې ټولو کې دا صحیح حدیث دی چې چا 40 لمونځونه په مدینې شریفې په جومات کې وکړل پرله پسې ریګولر چې یو لمونځ ته پکې پاتې نشي. نبی علیہ السلام فرمایي الله به د دریو څیزونو نه دله امان ورکړي، یو به د دوزخ نه الله امان ورکړي، بل به د نفاق نه د منافقت نه الله امان ورکړي، او دریم د هر عذاب نه به الله امان ورکړي. دا د حدیث الفاظ دی. نو سعودي حکومت هم د حاجیانو طریقه داسې جوړه کړي چې اتر ورځې وله خامخا په مدینه منوره کې برابر کړي چې سړی ورسېږي بلډینګ ته نو هلته ولیکي چې په دې تاریخ په دې ورځ راورسېدم د ماسپښین نه مې لمونځونه شروع شو، نو هغې یې مخکې نه راوباسي. که ورته وایي هلکه ځای ستاسو ټیم پوره دی، وایي نه زمونږ یو لمونځ کم دی چې دا یو لمونځ وکړو بیا به ځو، هغې غږ نه کوي. ځکه دا طلب او قانون دی د سعودي چې حاجیان مسافرو له به خامخا د 40 لمونځونو د 8 ورځو ټیم لازما په مدینه شریفه کې ورکوي. نو د حضور پاک مبارک زمانه کې ډېره تا هغه ګزونه وی چې تاسو ته یادي. د حضور پاک مبارک په زمانه کې جومات زه خطا شم یو لسنی مې مرلی و 15 ګزه اوږد او 10 ګزه پلن، یو لسنی مې مرلی د دې نه جوړېږي زمونږ په ګزونو، او بره پې د کجورو څانګې وې، ستنې هم د کجورو وې، او بره پې د کجورو پاڼې او د کجورو څانګې وې چې کله به باران وشو نو څڅېده به، نو صحابهو به بیا قطقانې راوړل دا نبي نه دي چان کړ هغه یې پکې خواره کړي چې خټه نه جوړېږي. دا د نبی علیہ السلام د زمانې جومات. بیا حضور پاک مبارک خیبر فتح که په 7 هجری کې مسلمانان زیات شو دي جومات کې نه زیدل، نو نبی علیہ السلام مبارک بیا د دې نه ګیر چاپېره نور ځمکې حکم وکړه چې لږه ځمکه ورسره نور اخلو. نو ګوره دا مخکني جومات دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اغشتی یو لسنی مرلی، او بیا وروسته ورسره حضرت عثمان رضی الله عنه په خپلو ذاتي پیسو نور ځمکه واغشته. نو جومات یې لږ کولاو کړ، نو چې کولاو شو څومره شو 30 مرلې ته جوړ شو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې خو چتې هم هغسې د کجورو د څانګو او د کجورو د تنو او ستنې هم هغسې د کجورو تنې وې، او څومره مبارک دی لږ پکې یو ځای دی چې هغې ته ریاض الجنت وي، د جنت باغچې. حضور پاک فرمایي ما بین منبري و بیتي روضة من ریاض الجنه، وی زما د منبر او زما د کور په منځ کې چې کوم ځای دا جنت د باغچو نه یو باغچه ده، او زما منبر د حوض کوثر د پاسه پروت دی. نو علما خو یې ګڼې معنا کوي، خو اسانه معنا یې دا ده چې دا ځمکه به الله د قیامت په ورځ راخلي او په جنت کې بېږدي، او د منبر دا ځمکه او دا منبر شریف دا به الله راخلي د حوض کوثر په غاړه بېږدي. نو چې کوم سړی هلته لمونځ کوي ویم داسې وایه چې یا الله دنیا کې د جنت ځمکې در راوستم، نو خدایه په آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کړي. هغې کې د نبی علیہ السلام مبارک منبر هم دی دغه ریاض الجنت کې چې کوم کې حضور پاک مبارک په خپله
داسې اندازه اوس برابر کړی دی چې سړی سجده لګی نو د نبی علیه السلام د کونډو مبارک او د تندي مبارک ځای هغې دیوال کې بند کړی دی چې څوک په هغه ځای خپه کښېني بې ادبي رانشي نو چې کوم سړی سجده لګی نو تندي په داسې ځای راځي چې کوم دی د نبی علیه السلام مبارک پې قدمونه به پراتو دا مبارک ځای نه دی قسم دې سړی حیران شي چې خدای پاکه دا جومات ته زور او دې کې به حضور پاک مبارک ناسته کړې ده ملاسته یې کړې ده میلمنو سره پکې ناستو جبریل علیه السلام او فرشتو سره یې پکې ناسته کړې ده دا کوم مبارک ځای دی خدای پاک دې دغلته کې تل زمونږ او ستاسو نصیب وګرځولي یو صحابي عباده ابن صامت رضی الله عنه هغه وی د الله رسول دا جومات د پخوم په خپلو پیسو یې پخوم نبی علیہ السلام او فرمایل نه د اجازت نه درکو دقسې کچه خري دا جومات دا به پخوی نه د هغې نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه راله هغه جومات کې ګوتې ونه والې او مقصې پرېښو بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله هغه جومات کولاو که یو سایډ ته دا زمونږ دا سایډ چې کوم راځي یو سایډ ته چې کوم مغربي جانب دی هغه هم کولاو او چې کوم جنوبي او شمالي طرفونه دی هغه هم کولاو کړل او مشرقي جانب کې خو د نبي علیه السلام مبارک مزار دی نو هغې له یې ګوتې یو نه جومات یې ښه زبردسته توسیع پکې وکړه عثمان رضی الله عنه په ذاتي مال ګورې 1 روپۍ د بیت المال یې پکې نه لګولې خلق صحابه راغون شو وی داسې کې نبی علیہ السلام جومات کچه پرېښو حضرت ابوبکر صدیق کچه پرېښو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړ که خو کچه یې جوړ کو او تی پخې راولې هغه ورته وی د نبی علیہ السلام او زمانه مخکې د صحابو په زمانه کې کورونه د خلکو کچه نو که جومات هم کچه نو خیر اوس د خلکو کورونه پاخه دي نو چې جومات کچه دا د جومات بې ادبي ده او دویم دا چې د لرې ځای نه خلک راځي اوس مخکې خو صرف د مدینې منورې خلکو اوس د بهر دنیا نه د عراق فتح شو مصر فتح شوی دی او د ګیر چاپېر علاقو نه خلک راځي نو جومات والا پوخ پکار دی چې سسیږي نه دې مسافرو خو بغیر د جومات نه بل ځای نشته نو پوخ جومات والا جوړو نو داسې خشته مزیدار پوخ جومات یې جوړ کړه چې په هغه زمانه کې د دنیا پیسې پرې ولګولې لرګي یې والا د برما نه یوړه برما دلته یو جزیره د هندستان سره خوا کې د ساګوان لرګي یې والا یوړه عربی کې ورته ساج وایي په دنیا کې د ساګوان د لرګي نه قیمتي لرګي بل نشته اندرا ګاندي چې دوی سوځوله نو د ساګوان لرګي یې ورته ډالې کړې وو په هغې یې سوځولې وو دا یو قیمتي لرګي دیار پکې څه ته وایي نو د ساګوان لرګي د برما نه والا یوړو او د اټلی نه رومیه به ورته هغه زمانه کې وې د هغې نه یې وله غټ غټ کاڼي راوړل د هغې ستنې وله جوړې کړې او د سرو زرو نقشو نګار یې پکې وکړو حضرت عثمان رضی الله عنه او دا ټول په خپلو ذاتي پیسو 1 روپۍ د بیت المال یې پکې نه ده لګولې 1 روپۍ او جومات یې لږ زیات جوړ کړ نو د نبي علیه السلام مبارک منبر یې ونه چېړه محراب بل محراب یې جوړ کړ هغې کې به یې منځ کړ اوس هم چې جومات ته ورشئ خدای تاسو مونږ بوتئ نو یو ځای کې پستنو د پاسه لیکلي دي حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم چې دا د نبی علیه السلام د زمانې د جومات حد دی پستنو یې لیکلي هر څه تفصیل لیکلی شوی کوم چې د ریاض الجنت علاقه د هغې له جدا رنګ ستنې جوړې کړي دي خلک یې پیژني جدا قسم قالین دی چې خلک یې وپیژني کوم چې د حضور پاک د زمانې په وخت کې جومات باندې چتو د هغې جدا نمونه ستنو باندې نښې دي چې خلک یې پیژني یو موقع کې حضور پاک مبارک فرمایلی وی جومات ته چې د چا د کورونو نه کړکۍ او دروازې دي ټولې بندې کې یو د ابوبکر صدیق کړکۍ به نه بنده دی نورې ټولې بندې کې نو اوس هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې کړکۍ په ځای باندې یو شین بورډ لګېدلی دی او په هغې یې لیکلي دي چې خوخة ابي بکر الصدیق رضی الله عنه چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې کړکۍ ځای دی دا نښه اوس هم شته د هغې نه پس بیا پکې نور بادشاهان رالل لکه د عمر ابن عبدالعزیز دور راغی ولید د مدینې منورې والي و هغه ته یې جومات کې توسیع وکړو خشتی جوړ کړه هغه پکې خپله خواري وکړه بیا وروسته سلطان عبدالمجید د ترکو یو بادشاه راغلی دی هغه پکې ښه خواری کړي دي جومات یې ښه وسیع کړی دی خو په موجوده دور کې اوس چې پکې کومه توسیع وشوه ورونو
دا شاه فهد لاول د پلار او عبدالعزیز هغه پکې توسیع وکړه او بیا پکې شاه فهد توسیع وکړه نو داسې جومات یې جوړ کړ چې په مخ د ځمکه دومره ښایسته او ښکلي جومات بل نشته ډېر اعلی هغه د ترکو د زمانې د نبي علیه السلام جومات یې نه دی چیړلی هغه مقصې شته باب السلام و د پاسه پېشنه مناره ده او د حضور پاک روزه مبارک او د پاسه پېشین ګمبد دی هغه یې نه دی چیړلی خو د هغې نه ګیر چاپېره جومات جوړ کړ او څومره یې کولاو که جومات دومره یې کولاو که چې په یو وخت پکې په مانځه کې 10 لکه کسان زیږي 10 لکه کسان او د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې چې د مدینې منورې څومره آبادي وه زوړ ښار د مدینې منورې هغه ټول جومات شو د صحابو کورونه چې څومره او څومره د مدینې شریفې آبادي وه دا ټول جومات دی قسم دی چې سړی ورننوځي یخني پکې چې ټول ایئر کنډیشن دی او لیکي کتابونه چې په مخ د ځمکه د ایئر کنډیشن دومره لوی پلانټ په ټوله دنیا کې نشته کوم چې په مدینه منوره کې او پلانټ یې بیا 7 کیلومیټره بار لګولی چې شور دلته نه راځي 7 کیلومیټره بار او په پایپونو کې یخه هوا راځي یو ستن کې لاندې سوړي دي په بل کې بره سوړي دي دومره یخه هوا راځي چې سړی اکثر نږدې ورسره ودرېږي زکام یې ووایي ټول د قالین نه ډک په میانځ کې پکې ناشنا کار کړی دی چترۍ پکې جوړې کړې دي 2 ځایه چترۍ جوړې کړې دي یو زوړ جومات سره خوا کې او یو د هغې نه شاته چترۍ جیبه دي 6 ستنې دي 6 په یو وخت په ریموټ کنټرول باندې هغه پلو شي چترۍ ته جوړه شي بره سر پټ شي دا دروازې ښه مزېدار ده سر پټي چې نور نه لګي او چې کله مازدیګر شي هغه چترۍ رو رو راغونډېږي وړې وړې منارې ته جوړه شي بر اسمان بره تخکاري چې ښکلې یخه هوا لګي یو قسم ګمبتونه یې پکې جوړ کړي دي ناشنا ګمبتونه 20 ګمبته دي 20 او د یو ګمبت وزن 80 ټنه دی د یو ګمبت 80 ټنه او دې ته د ریلګاړي د پاټلۍ په شان پاټلۍ بره لګولې دي نو چې کله نور شي نا ګمبت به راشي نو بره به دقسې ودرېږي او چې کله نور ختم شي نا ګمبت به لاړ شي نو تا ته بر اسمان ښکاري دا 20 ګمبته دي او دومره ډولي مزېدار چې په یو ګمبت هغې کوم نقش و نګار کړی دی 2.5 کیلو سونه پې لګولی دی په یو ګمبت مونږ خلک جومات له درې نه 2.5 کیلو سره زر په یو ګمبت لګېدلی دي او په ټولو ګمبتونو باندې 9.5 کیلو سره زر لګولی دي 9.5 کیلو نیم کیلو دا په ټولو ګمبتونو د سرو زرو پاڼې پې لګولی ده د پاسه خشته مزېدار ښه ښکلې ښکاري او په دې ګمبتونو کې هیرې لګولې دي او ما یو تاریخ ځان سره راوړی دی هغې لیکلي دي چې د کیلیانې اوله قیمتي هیرې راوړې دي تکې شنې او سرې مزېدارې خشته چمک پکې وي دومره خرچه پې کړې ده یو منټ کې هغه ګمبت د خپل ځای نه خوا کېږي دې خوا کېږي په مشین باندې مشین وایي تا ته به ښکاري کې یو ګمبت لکه د ریلګاړي په شان روان دی اخوا به لاړ شي نه به ښکاري په چت به ودرېږي بره به شین اسمان درته ښکاري او بیا چې ریموټ ووایي ګمبت به راشي په دې خپل ځای به ولګي بس ګمبت شو داسې عجیبه نظام بره پې د پاسه دویم چت دی هغې ته 18 پوړۍ عامې لګېدلي د خپو د خطو او 6 پوړۍ د بجلۍ ورته لګېدلي دي که څوک د بجلۍ په پوړۍ خېږي قدم کېږي هلته به په بره چت قدم کوز کړي ولې که لاندې رهي چې بره خلک مونځ کوي خو ما یو ځل په زندګۍ کې بره مونځ کړی وي بیا مې نه دی کړی هسې راته بېادبي غوندې ښکارېده نور څه ګنې نشته ضرورت لاندې 4 چته د جومات په ځمکه کې دننه 4 چته دي 4 چته په ځمکه کې دننه هغې کې څه هغې کې د اودسونو انتظامات دي 4 چته د اودسونو انتظامات سبیلونه خشته او به مزېدارې په ژمي کې ګرمې او په اوړي کې یخې او غسل خانې داسې پاکې صفا غسل خانې خوشبویه قسم دې زمونږ په کورونو کې چې ښې پاکې بوی وي هغه غسل خانو کې وي ولې ته به دا قسم نه ولې وخوړه په هره غسل خانه د پاسه یا په دویمه د پاسه د کافورو ګولۍ وې ځندې کړي په ګوتی کې ښکاري درته نو نه پکې بزي او نه پکې ماشي وي
او خادم به ولاړي او صفای به کوي، هر وخت صفا کوي. او شیمپوګان بار لګېدلي دي چې کوم سړی سرخانې نه راوځي او یا پکې لامبي شیمپو بټن به ووایي چې څومره شیمپو دي په کار لاس کې به زره وغورځوي. قدرتي شیمپو موږ دلته شیمپو په کور کې نه مونو. او داسې شیمپو چې په مخ دی ومږنو دروغجن خبره ګنټه کې هغه زګ د مخ نه نه دي. دومره اعلی او بهترین ما ملګري ته مې دا شیمپو به مونږ کوم ځای معلوم کړو چې سړی ځان سره یوسي. دومره اعلی پاک دا وجود دله صفا کړي. مزیدار اعلی خوشبویه غسل خانې څلور چته که یو کې ورننوځې کنی دویم ته کوشه کنی دریم ته کوشه کنی څلور ته. او دا څلور واړه چته د موټرو د پارکینګ ځای دی. ګاډي موټرې پکې ودرېږي او دغه تاریخ لیکي وایي په یو وخت پکې 10,000 ګاډي ودرېدی شي. 10,000 ګاډي نو ګاډي به را دننه شي سړی نشته. ما تپوس وکړه موږ یو ګاډي والا دننه بوتلي چې را دننه شو مې د دې خرچه اخلي که نه و یو د دې 1 ریال موږ نه ټیکس اخلي. او چې څوک دویمې یو ګنټې په سر او چې څوک دویمې ګنټې ته اشارېږي بیا 3 ریال اخلي. مې دا ولې ویلي مقصد دا چې دا ګاډي خلک ډېر نه ساري زر دي چې نورو خلکو ته لار کېږي. نو ما چې دا ټیکس به پولیس والا به ولاړي ټیکس باندې نو چې ګاډي څنګه ورننوت نه پولیس او نه څوک بل څوک هغه بیل غوندې لګېدلی و او هغې سره مشین و بس دوی کوشو هغه مشین کې ریال ورغورځو ا بیل ته ورته اوچت شو په خپله ګاډي دننله. پولیس نشته اټومیټک نظام. او چې کوم ځای د ګاډي نه کوز شي دا نشته چې اوس به د ګاډي نه واپس راځي نو 100 میله مزل به پیاده کوې نه. بس هلته کې پوړی دي مشینې پوړی د خپل پې کې د جومات دروازې سره بنې غره وخېږي. هر چاته و نښې پې کړي 1 نمبر نه واله تر د 16 دي که 14 نمبره پورې دا نښې دي چې دا د ګاډو هر سړی چې په کومه پوړی راوخته نښه ورته معلومه چې زه په 14 نمبر راووتم په 12 نمبر هغې ته واپس یې خپل ګاډي له ځان رسوي. بوډاګان هم راځي او ځوانان هم راځي. زنانو له ځان له ځای دی او سړو لپاره ځان له ځای دی. 9 منارې دي پکې 9. یو منارې اوچتوالی 104 میټر دی 104 میټره. شپږ پکې د اوبو پلانټونه دي چې اوبه یخی او اوبه کمې اوبه د زمزم اوبه. د سعودي حکومت ته به زړه دعا وکړي د زمزم اوبې دې ځای نه رسولي دي مدینې منورې ته. د تیلو دا ټینکرې نه دي دقسې غټې ټینکرې دي په هغې کې د اوبه روانې وي نه دي. نو دې ته شپږ پلانټه لګېدلي دي چې د اوبه یخی چې یخې اوبه خلکو ته میلاویږي. او یو پلانټ په یو منټ کې 3400 ګیلن اوبه یخی په یو منټ کې تقریبا 3.5 ګیلن دا لیټر نه لیټر رکوټ شي ګیلن کې ما په خیال 3 لیټر دی که 5 لیټر دی 5 غالبا. نو 3400 ګیلن اوبه په یو منټ کې یو پلانټ یخی. دا د مدینې منورې د جومات خاصیت دی. او دروازې ناشنا دروازې دي. هر دروازه قیمتي لرګي ولا راوړي دي قیمتي لرګي د سودان نه لرګي راوړي دي هغه استعمال کړي دي او د پاسه په پیتل لګولي دي او د سرو زرو به ولا ورکړي دي. او د دوالو دروازې چې یو ځای شي په دې منځ محمد ښکارېږي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نو. او چې یو ځای شي نو دا آیت پې جوړ شي ادخلوها بسلام آمنین. جنت ته چې سړی داخلېږي فرشتې به ورته آواز کوي ادخلوها بسلام آمنین چې تاسو د الله په سلامتیا جنت ته داخل شئ او بېغمه داخل شئ. نو په هغه دروازې چې یو ځای شي دا آیت پرې راښکاره شي. او ټول جومات د خشته قالینونو نه ډک او دروازې 4-5 ځلې صفای کېږي. مشین به راشي او د هغې صفای به وشي. دا خو د تاریخ د مختصر مې درته وویل. دریم غټ جومات د بیت المقدس جومات دی. د بیت المقدس جومات چې اوس د اسرائیلو په قبضه کې دی الله د ذات کې 240 کنال ځمکه باندې دا جومات جوړ دی 240 کنال او 10 د هغې غټې دروازې دي 10. ما لیدلی نه دی تاریخ مې کتلی دی چې جومات کې کم ټایلونه لګېدلي دي وایي ګیر چاپېره په جومات کې. دا جومات دا ځمکه سلطان صلاح الدین ایوبي فتح کړې وه. دا یو ډېر مجاهد بادشاه تېر شوی دی. وی کم ټایلونه چې په دیوالونو لګېدلي دي چې لږ لرې نه ورته ګورې سلطان صلاح الدین ایوبي نقشه په شکل پکې ښکاري.
د سیمټو ټایلونه دي لکه دا مونږ چې څنګه دلته لګولي دي د سیمټو، او د هغه ګیره او د هغه ټول شکل او د هغه پټکې ورته پکې ښکاري چې لږ سړی ورنږدې شي بیا هسې کرښې ښکاري. او هغې کې چې کوم محراب جوړ دی د بیت المقدس د جومات محراب، نو محراب د کجورې په تنه کې جوړ دی، یوې کجورې په تنه کې جوړ دی، نه پکې دوه تختې یو ځای شوي دي نه پکې میخ لګېدلی دی. ناشنا جومات زمونږ مسلمانان هم پکې مونځ کوي، یهودیان هم قدر کوي، هغوی هم پکې مونځ کوي راځي والا، او عیسایان هم پکې مونځ کوي، د هغې عبادت خانه هغوی وایي دا زمونږ عبادت خانه د مسلمانانو رانه قبضه کړې. دا درې زمونږ په جماعتونو کې غټ غټ جماعتونه دي، او خشته جماعتونه خو په مخ د ځمکه ډېر زیات دي. د سعودي خو چې کوم جومات ته ورځې او ګورې ورته نو مزېدار خشته ورته ښکاري، ښکلی جومات لکه خرچه پې ټول حکومت کوي. خیرونو د جومات آداب څه دي؟ څه به پکې کوو جومات کې؟ چمرې به پکې غواړو جومات کې؟ دا خو د جومات آداب نه دي. د جومات رونو آداب دا دي چې ورځې به عبادت له د عبادت په نیت به جومات ته ځې، د ګپ شپ په غرض به نه وي چې جومات ته ځم او ګپ شپ ولګوم او یو بل په سر پکې غیبت وکړو، دا خو سخته ګناه ده. او چې ور داخلېږي نو خیخ په به مخکې کوې او ګسه به وروستو کوې. لاول به بسم الله و بیا په نبي علیه السلام درود ووایې سلام، او بیا بسم الله والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم افتح لی ابواب رحمتک. دا به ووایې، چاته پته به نه لګي، خبر به نه یې. یا قربان خو ټولو ته یاد دی، ماشومان لکان چې پسنده سوري نغمه ورته یاد دی، لیکن د جومات د داخلېدو آداب نه مونږ نه یو خبر. او چې د جومات نه وځې بیا به بسم الله والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم انی اسألک من فضلک. ها چې جومات ته داخل شي او د نفلو ټیم وي 2 رکعات تحیت المسجد به وکړي، د جومات د آدابو 2 رکعات. او که داسې ټیم و چې د نفلو ټیم نشته مه کوه، یا د فرض مونځ وخت تیار دی فرض وکړه، یا قضا مونځ در باندې وي خیر دی قضا مونځ وکړه. فرض مونځ په جومات کې بهتر دی، نفل په کور کې. سلام به واچوې په خلکو، صفونو میانځ کې به ځان مخکې نه رسې. خلکو له پکار دی چې کوم خلک راشي چې هغوی مخکې صفونه جوړ کړي، ټول سوی خالي پرېږدي. د خلکو په اوبو قدمونه اخیستل منع دي. چې جومات ته ځې د بوی شی به نه استعمالوې. نبي علیه السلام فرمایي جومات ته چې ځې پیاز او اوږه به هم نه استعمالوې. ولې؟ وی د کم څیز نه چې انسان ته ضرر رسېږي هغې نه فرشتې هم ضرر محسوسوي. اوږه پیاز نو د سګرټ او نسوار په کوم کتاب کې پکې جیز شو. بعضې خلکو په جوماتونو کې د نسوارو کټوۍ ښودي، په هغې کې نسوار توکي، دا سخت جرم دی. نو نسوار سګرټ چیلم به نه استعمالوې، مسواک به مګې چې جومات ته ځې پیزار یا بار کېده یا ځان سره یو څه د اجازت پکې شته، او د پیزار چې کوم ځایونه دي په هغې کې پیزار کېده. ولې چې زړه دې پریشانه نه چې څوک رانه پیزارونه تښتوي. قبلې ته کښېنه او خپل عبادت کوه. د دنیا خبرې په جومات کې منع دي. حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د دنیا مباحه خبرې، ګناه خو پکې ګناه ده، د ګناه خبرې غیبت او دروغ خو ډېر لوی جرم دی. مباحه خبرې چې بار کې او دا دې په جومات کې وکړې دا نیکي خوري، نیکي دله ختموي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې 2 کسه ناستو په جومات کې ګپ شپ لګاو. حضرت عمر رضی الله عنه چاته ور شاید 2 کسان راول چې څنګه یې راوستل، وی د کوم ځای وی د طایف یو. وی ارمان که د مدینې شریفې وی نو ما به دله سخته سزا درکړې وه. تاسو په جومات کې خبرې کوئ او بیا د نبي علیه السلام په جومات کې حیا نه درځي. موږ په جومات کې ګپې شپې لګو، مباحه خبرې به پکې نه کوي، بلکې چې راځئ ښه صورت دا دی چې د اعتکاف نیت پکې کوئ. د طالبانو ته عمومت وایم جومات کې خوب کول ګناه ده، ښه نه دي. د اعتکاف نیت یې پکې کوي. نفلي اعتکاف هر وخت کېږي چې رانه نه وځې وایي خدای چې تر څو زه په دې جومات کې زما به د اعتکاف نیت وي، نو بیا دله پکې خوب هم جایز شو. بیا که کم سړی پکې مسافر اوسېږي ډوډۍ پکې خوري همدله جایز شو. بیا که کم سړی پکې انسان د بېودسه شي نو د هغې وبال هم در باندې نشته، ګناه در باندې نشته. نو کم سړی چې جومات ته رانه نه وځي د اعتکاف نیت کوی چې تر څو جومات کې هم زما به اعتکاف نیت وي، که ګنټه وي او که 2 ګنټې. او نفلي اعتکاف کې سره جم شرط نه ده. کنزل غیبت یو بل پسې سپکې خبرې کول دا په جومات کې ورونو ډېر لوی جرم دی. دې نه ځان ساتئ.
جماعت به پاک او صاف ساته. حضور پاک مبارک فرمایي جماعتونه پاک وساته. وی په کور کې چې زنانه ځان له کومې دونکاچې یا تخته پوشونه خودي هم پاک او صفا وساته. د جماعت به پوره خیال ساته. جماعت کې د مرغو جال پرې خودل ګناه ده. بعض خلک تو تکرو ازبرګان مې دا کوم چې لسته چې ازبرګ او د چا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه لاس نیوکړه چې دا ازبرګ تو تکر ازبرګ دا تو تکرو جال پرې خودل څوک پکې ولا بر چوانګي وزان دي دا خبره نه ته کور دال تو تکر ساتي ازبر کور ته بوزه کړه چې کور کې برکت نازل شي د ازبر تو تکر د پکور کې جال نه جوړه او نه پکور کې د چړې د جمعه ته ولا سي کړي یاره کدا وګورځو وسنه سچل لا ته پیښ نشي سچل خاصم پیښ دی تو کال هم داختر موږ کړه هم دې ادار کنه موږ به امریکای له زول ته جنگ کوو او امریکای له جهاد لزو او نن په دې حکومت نو حکومت پرې خو چې د امریکا د په بل واړو امریکا ته ناس تر او تابع اندومره یاره چې په جمعهتونو کې جمعات کې داختر منځلو کوي ته منځلو څو امریکا خوشاله شي نور مسلمانو یریده یو قوم والا خپل مذهبي عبادت خانه په اختر کې او په خپل مذهبي وخت کې پرې نه کوله ما سوا د مسلمان یریږي یاره مړ نشو مړ شي څه چلو شي مرګ مخلاص شته یو خوا خدای چې مرګ مقرر دی بل خوا خدای چې جمعات کې په عبادت کې مړ شم شهادت په خدای راکړي او بل خو بیا یریږي جمعات ته نه جمعات ته مان الله امریکا یاره توبه او باسمنه امریکا چې تک معمولی خپل دربول خلکو باندې جمعاتونو کې مونږ نه پرې خو چا یو ځای مونږ او چا بل ځای مونږ او چا یو ځای مونږ او چا بل ځای الله دې په مسلمان رحم وکړي نو جمعات کې جال پرې خودل ګناه ده که تو تکړه دی او قبل جمعات به پاک او صفا ساتي چونه ولا کوي درې ولا صفا ساتي حضور پاک مبارک فرمایي د چنچنې د جال عمره چې چا په جمعات کې خدمت وکړي چې چنچنې د جال عمره رب العالمین به جنت ولوي محل جوړ کړي یو سړی راغی زمونږ د دې کلي مونږ چې دا جومات جوړو پیسې راکړو دا یې جومات کې ولګوې شکر زمونږ د جومات کې خلکو پوره خدمت کړی یو جومات لم یو مرله ځای اخیستی دی هم یې قبر شو او دا پیسې والا دا په دې جومات کې ولګوه دا مې د قبر آبادي شو او حاجي صاحب د خدای وبخښي نوم یې رانه هېر شو عبادت حاجي صاحب الله دې په قبر انوار نازل ورپسې لاړم دلته مې لږ ځای جومات له پکار وی څونه ځای پکار دی نه لږ غوندې پکار چې دیوال پې نیخ کړو وی زه به درشم راغی دلته کې کونټه راواغېسته لرې کېښودم حاجي صاحب دومره لرې پکار وی نو جومات لو کوم ځای چې ستا د حقوق خیرات ما پیسې به اخلي چې څومره دې پکار یې درکوم وایي ښه ده خدای د کور به زه پیسې اخلم دا یې نن د واده ته حاجي صاحب چې کوم ځای وقف کړی څونه خلک پکې منځ ته ولاړ بل زمونږ دلته کې زمونږ دوستا جومات ګاونډیان مې نوم یې نه اخلم هغې هلته پوچه کنده کې پټې وله خرڅ کړه دا پټې خرڅ کړه دا زمونږ په دې جومات باندې ولګه بل یو زنانه د خدای پاک دی حیا ساتي هغې چت دپاره بلا پیسې راکړې دا جومات خدای پاک جوړ دا د جومات آبادي چې څومره پکې خلک مونځ کوي د قرآن شریف درس دې جومات کې کېږي او لله فی الله کېږي چانه رسید بک چندې نشته څومره پکې درس کېږي حفظ کېږي څومره پکې مونځ کېږي د جمعې یا نور څومره زه بیان کوم خلک یې اوري په کیسټو کې بشیر جان خورئ د دې ټولو ثواب به جوړ نه هغه چاته لري چا پکې امداد کړی وایي دا اوس هوښیاره خبره شوه که نه شوه نو خپل خپل جوماتونه په خپله جوړ کړئ نو خلک وایي لکه سعودي دې راله جوړ کړي دا کور ته سعودي ته وایي چې راله جوړ کړي دا کور په کویتیانو ځان له جوړی جومات دپاره سوالونه کوي یو بل ته په خپله پکار چې هر سړی په جومات کې خپل حصه وکړي او دا زمونږ ایمان دی د قرآن شریف وینا باندې چې ایمان نه خو مسلمان بني چې سړی صدقه ورکوي جومات کې بیا ولګول الله دا زیاتوي دا کمیږي هم نه نو دا د جومات آداب دي د هغې متعلق څه مختصر څو خبرې مې درته وکړلې جومات کې غیبت چغلي حسد یو بل سره جګړې کول دا سخته ګناه ده د هغې نه ځان ساتي صرف خالص د الله عبادت پکې وکړئ تلاوت پکې وکړئ نفل مونځ فرض مونځ او یا فورا جومات پرېږدئ ماشومان که پکې سبق کوي یا څوک ورته ښایي د هغې ځان له اجر او ثواب دی او بیا د جمعې پر چې څوک وختي جومات ته راشي دقه د دروازه کې فرشتې ناستي چې کوم لومړي وخت کې راغی هغه له لیکي د اوښ برابر اجر ورکوي لکه اوښ چې خیرات کړي دویم نمبر چې څوک راغی هغه له خدای پاک هغه دویم نمبر معنا چې دویم ټیم کې راغی هغه له خدای پاک دا غواو د خیرات برابر ثواب ورکوي دریم نمبر چې څوک ورپسې دریم وخت کې راغی دریم لس منټه کې تقریبا
هغه رب العالمین دومره اجر ورکوي لکه چې ګډ او چیلې خیرات کړي. او بیا څلورم وخت کې چې څوک راغی هغه له الله دومره اجر ورکوي لکه د چرګ د خیرات برابر. او چې خطبې ته نږدې راغی نو د یو هګۍ د خیرات برابر ثواب الله ورکوي. جمعات ته راغی خوشبویي استعمال کړه، پاکو جامو کې راغی، مسواک یې ومږه او داسې وکړو. نبي علیه السلام فرمایي دې جمعې نه مخکې جمعې پورې چې څومره ګناهونه ټول درته الله معاف کوي. دا د جومات آداب دي. الله یې زموږ د جومات آداب نصیب وکړي. خدای په مو رحم وکړي. موږ له د جوماتونو د آدابو د لحاظ توفیق نصیب وګرځولی. چا چې زموږ د جومات کې هر قسمه خدمت تعاون کړی یا په نورو جوماتونو کې خدای د هغې ول اجرونه ورکړي. خدای زموږ جوماتونه په موږ باندې آباد کړي. جوماتونه موږ ته خدای سپک مه کړي. خدای موږ له جومات د آدابو توفیق راکړي او د عبادت توفیق راکړي. الله آخر وخت کې زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله. انو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 308 نمبر کیسټ کې تاسو د جوماتونو آدابو باندې تقریر او بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاوي. دا کیسټ به تاسو ته الجمیت اکیډمي اینڈ ریکارډنګ سنټر محله عیساخیل ضیا مارکیټ نیو روډ منګور اسوات کې د قاری محمد اقبال سره هر سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي.